مهرزمان هم د پاکستان هغو څه کم 7 میلیونه خلکو کې شامل دی چې نشئی دی. د تیرو 15 کالو نه د هیروین، چرس او آیسو نشه کوي او وایي نشئی توکي ورته په اسانۍ سره ملاویږي. اوډر ولې نه ملاویږي چې څوک یې کوي ملاویږي او پوه هم پرې نه شي. ته به د سړی خو روغ دی ورسره به ګران یې ارزان یې اسان ملاویږي. د آیسو نه ارزان دي نو آیس د 100-200 کېږي نو دغه له 100 هم کېږي 500 هم درکوي او ملاویږي درته داسې کلي کوڅه کې دلته خو نه دي بازارونو کې او اډمزو کې داسې یو ځای نه بل ځای کې دلداګو کې داسې ملاویږي دغه. د مهرزمان 4 بچي دي او د مور او پلار یوازینی زوی دی. مور یې وایي د غلطو خلکو سره په ناسته ولاړه کې په نشو اموخته شوی او اوس یې د ټول کور ژوند په مشکل کې دی. بس هم جاړم کله کله په جړام شمه او کله الله ته سوال او زار کوم چې الله تا کړی بس هر څه تاسو ډیر دي خزانې دي ډکې دي. خبره چې ماښام شي چا ډوډۍ را لېږلي وړوله ماله ته چا سوچ وخت یې پاس کېږي پې. مور یې وایي د ځوان زوی علاج کول غواړي خو د شب قدر تحصیل روغتون کې نشیانو دپاره جوړ یوازینی واټ هم بند پروت دی. خو دغه سره نږدې ځایي ځوانانو یو خیراتي اداره جوړه کړې چې په تیرو 4 میاشتو کې پکې د 1200 نشه کوونکو معاینه شوې ده او د 10 تنانو پکې لا هم علاج روان دی. خرګاړې مې چلو مالګې کار مې کوم ډېر ښه کاروبار مې مشکلې ته به راغلم ماشومان هم د خندا شوم پوډري نه بیا راته نوم دغه شو اولو چې کور ته به رالم سمیع الله نوم بیا را دغه شو پلار او ورونو ټولو چې اوس کله به کور ته لاړم بس پوډري او پوډري بل بالکل بدې شوم هغه به راته لانچ په قلعه ویلو. دلته د 45 تنانو علاج مکمل شوی نشې یې پریښي او اوس خپل روزګارونه کوي. اسلام شاه هم د نشې نه خلاص شوی او اوس مزدوري کوي او ښه ژوند تېروي. اوس خپلو بچو لګیو په بازار کې فروټ خرڅو ماښام له کم چې نشې مشې هم کولې په هغې باندې اوس خپلو بچو لارې اوسېد الحمدلله سیټ کوو او بل د هسپتال د زه راځم هم چې سیټ هم شوم خو راځم 2-3 ګنټې دوی له زه لازمي ورکوم دې دپاره چې د ما ذهن بل طرف ته ونړي نور را کم ژوند چې مونږ تېر کړی او ټول مونږ تیارو کې تېر کړی اوس الحمدلله مونږ رڼا ته راغلو. انشاءالله ټولو لوڼو بهیګانو ته دا سوال کوم منت کوم چې دې لارې نه منې شي او دې روغې لارې ته راشي. د ملګرو ملتونو نشي توکو پر ضد مبارزه کوونکې ادارې تر مخه پاکستان کې د 1 کال په دوران 440 ټنه هیروین استعمالیږي او د پاکستان د لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته د 1 کال په دوران 110 ټنه هیروین قاچاق کیږي. د همکاره شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، شب قدر.